نن زمونږ د عربۍ د ژبې دوهم درس دی چې په دې درس کې به موږ تقریبا 40 الفاظ زده کړو. نو راځو د سبق په طرف. فی البدایة په پیل کې، په شروع کې. من البدایة له پیل څخه، د شروع څخه یا د ابتدا څخه. ولو که څه هم، قبلو مخکې، بعدو وروستو، کلاهما دواړه، لو که امام مخته، خلف شاته، بعضو ځینې، الی ته یا طرف ته. کیف څنګه، کل ټول، کبیر غټ لوی، صغیر کوچنی، ذات یوم یوه ورځ، هنا دلته، هناک هلته، عنه د هغه په اړه، سوف نږدې، غدن سبا، امس پرون، دائما همیشه، عما د کوم یو څیز په باره کې، معا یو ځای، صوت غږ، اصوات غږونه، معنا معنا، الآن اوس، طیب ښه، لذیذ خوندور، مزیدار، اولا لومړی، ذکی یا زکیة هوښیار، زکی د نر دپاره راځي او زکیة د زنانه ښځینه لپاره راځي. ب سره